زمانه داسې وه چې پیل به رامخدو نو کله چې د بدیل البجیلي اس د پیل سره مخ شو د اس له پیله وویرېده ځکه د ده اس پیل نه و لیدلی نو چې څومره به یې د اس ورمخته کو پیل ته نو نه ورتله بیا یې د اس سترګې وتړلې هر طرف ته چې روانه ورتله 80 کسان کافران پناه د بدیل البجیلي ووزل د کافرانو نه خدای هم شهید شو بیا هم جنگ ناکامه شو کله چې حجاج ابن یوسف خبر شو چې د اموي خلافت یو 90م کال د هجرت نو بیا یې مشوره وکړله وی د جنگ دپاره باید سمه اراده وکړو کلک جنگ وکړو نو د بغداد نه یې 6,000 کسان راولېږل محمد ابن قاسم الثقفي چې دا د زومه مو د حجاج ابن یوسف او وراره مو ولس کلنو یو له فوارسینو د اسلام نو ټول سن الله د ده په لاس فتح کړی د اسلام په تاریخ کې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دغه کلمه هند او سند ته محمد ابن قاسم الثقفي راوړې دی واکمن مقرر او ده ته 6,000 کسان ورکړل په 6,000 کسانو کې تقریبا 3,000 تنه اوښان ول په 3,000 اوښانو کې 1,500 اوښان هر اوښ باندې 4 مجاهدین امر وکړ چې سپاره سي 1,500 چې 4 پې سپاره سي یو اوښ باندې 4 کسان 6,000 کسان کی دا 1,500 اوښان نور ټول 3,000 ول دا ټولو باندې وسله بار کړه خوراکي هغه شی چې د جنگ دپاره اعداد و هغه یې تیار کړه هغه د سلفو زمانه کې دغې مسلې ته ډېره توجه کېده واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم